د سپین غر په لمن کې پرته د ننګرهار نازیانو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې ډېر ځمکه یې وچه او اوسېدونکي د څښاک پاکو اوبو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د یادې ولسوالۍ یو قومي مخبر وايي نازیانو خلک تر ډېره په وچو دښتو کې اوسېږي او د څښاک اوبه له لرې ځایونو په څارویو راوړي. دا د لرې ځایونو نه په څارویو اوبه د لاسګاډو کې او دغو کې راځغلی نو د اوبو ستونزه زموږ نازیان په ولسوالۍ کې ډېره زیاته ده. یو اندازه کار شوی هم دی خو دا بسنه نه کړه نو سخت مشکلاتو سره نازیان خلک د اوبو برخه کې مخ دي او کومې مخکې چې څه شبکې وه هغه تخریب شوي دي زیاتې ترمیم غواړي او باقي نوو شبکو ته ډېر ضرورت دی. یو بل قومي مخور نازیانو کې د چک ډیمونو د جوړېدو غوښتنه کوي. وايي د اوبو په ذخیره کېدو سره ځمکې لاندې اوبو سطحه راجګېږي او هغه کویان چې اوبه پکې وچې شوي وي تاندېږي. زمونږ چې د اوبه کنټرول کوي دا به چک ډیمونه کنټرول کوي چې چک ډیمونه جوړ شي د لګاډې وتړل شي اوبه رامهار کړو چې د دې ولس د ګوره څاګانو کې به زیاتې شي دا د ولس دغه د کومې دښتې مشي دا به ټولې خړوب شي. مونږ چې رښتیا په دې نه درښکږو چې لیا توړه څوک راوړي او لیا دغه دې والا مونږ هم نه یو صرف د دې چې اوس وطن چې ابادګي لومبۍ ستونزې د اوبو د اوبو نه ابادګي. د نازیانو ولسوال هم دا مني چې نازیانو کې د څښاک پاکو اوبو د کمښت ستونزه شته خو په خبرۍ کلي او پراختیا ریاست او ولایت مقام څخه د ولسوالۍ کې د شبکو د جوړولو غوښتنه کړې. د اوبو په برخه کې الحمدلله یو ډېر اندازه کار چې دی په لنډۍ سیمه او سروبي او بره د ژی سر چې ورته وایي په دې کې یو څه اندازه خلک چې دی د اوبو هغه ستونزې حل شوې ده خو ډېرې ستونزې چې دي زموږ پورته په بادین مینا مندتۍ او تپې او په دغه ساحو کې دې طرف ته مارې او دل طرف یو موږ بله دره لرو چې دغه میله ورته وایي په دغه کې لږ مشکلات ډېر زیات دي. موږ الحمدلله شریکې کړي دي د خپلو مسؤلینو ولایت سره هم شریکه کړې دا ستونزه او د انکشاف دهات ریاست سره هم شریکه کړې او نور چې څومره مسؤلین راغلي دي دغه ستونزې مر سره شریکې کړي دي. په ټوله کې د اوبو له استعمال سره احتیاط پکار دی ځکه اسراف کول او د ځمکې څخه زیاتې اوبه راویستل دغه ستونزه لا پراخولی شي.